لہذا اسلام خو ما درته ویل چې په خپل عمل کې راوستل خو ګران نه دي. ولې موږ ته اسلامي احکاماتو باندې عمل ګران دي؟ ولې که یو مولوي صاحب په معاملاتو کې موږ ته یو مشوره راکړي او اسلامي حکم راته وښیي موږ ته ولې ګران دي؟ ولې موږ د یو مولوي صاحب پر مسله باندې عمل نسو کولی؟ ولې موږ د یو څو روپو په خاطر باندې خپل دین نسو رامخته کولی د پیسو د محبت په خاطر؟ وجه څه شي ده؟ دین ګران دی. ما تا ته مخکې وویل چې دین نه دی ګران. الله پر بندگانو باندې د تکلیف اراده نه لري، د مشقت او د سختی اراده نه لري. یرید الله بكم اليسر، الله جل جلاله د بندگانو سره د اسانی اراده لري. ولا یرید بكم العسر، الله پاک جل جلاله په تاسو سره د سختی اراده نه لري. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله انسان دومره مکلف کړی دی چې د وس او توان لاندې دي. کم احکامات چې الله موږ ته کړي دي، کم هدایات چې الله موږ ته کړي دي، کم فرمانونه چې الله موږ ته کړي دي، که د معاملاتو په اړه یې، که د معاشرت په اړه یې، که د زندګۍ په اړه یې، دا ټول زموږ ستاسو در توان لاندې دي. کنې الله موږ نه مکلفوي، لیکن بیا موږ نه کوو. یو مثال زه راخم، یو مثال په معاملاتو کې راواخه. کله چې د الله حکم یا د الله د رسول حکم داری چې تاسو په معاملاتو کې د غدر او دوکه مه کوئ. من غشنا فلیس منا، چا چې زما امتي لره دوکه ورکړه هغه زما د امت څخه نه دی. لیکن کله چې د پیسو محبت رالی، د شیطان حربه راله، د نفس حربه راله، نفس دا خواهشات لري چې پیسې زیات سي، شیطان دا وایي چې دا یو ورکه پروا نه لري. هلته بیا موږ د الله حکم شاته کو، د نفسو د خواهشات او د شیطان په اتباع کې هغه کار مخته یوسو، د الله حکم شاته کې دا موږ کړی ده. زما او ستا په معاشره کې چې موږ کومې نکاح وکړو، په دې نکاح کې د الله حکم څه دی موږ څه کوو؟ کومه معاشرت کوم ژوند موږ کوو؟ د قریب سره، د ورور سره، د اکا سره، د همسایه سره، که ستا کاروباري همسایه یې که بلې د ده سره چې کوم زموږ ژوند روان دی، الله موږ ته څه وایي زموږ کوم ژوند دی؟ آیا موږ وسیله رحمي کړی؟ موږ د خپل اکا د خپل شیرین ورور سره په کلو کلو سلام نه دی بند کړی. قطع رحمي مې کړی که وسیله رحمي مې کړی؟ دا د څه شي؟ د یو څو خواهشات په وجه باندې. لهذا تر هغه ساعته پورې کامل مؤمن نسي جنتدلی چې خپل خواهشات د الله د راوړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان سوي دین تابع ونه ګرځي. والله که د هغه ساعته کامل مؤمن سي. ځکه د الله رسول وایي والله لا یؤمنو، هیڅکله مؤمن نسي کېدلی در څو چې تا خپل خواهشات د الله د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایاتو مطابق جوړ کړي دي. خواهشات به د هغه پر قربانوي. کله چې تا خواهشات قربان کړل، بیا دې قریب هم خوشحاله دي، قریب کې دې پلار دې پلار هم څه خوشحاله دي، اکا به دې هم خوشحاله، همسایه به هم خوشحاله، معاملات کې به هم برابر وي، په عبادت کې به هم برابر وي، معاشرت به دې هم برابر وي، ټول ژوند به دې برابر وي، په دنیا او آخرت کې به کامیاب وي، د دنیا سکون به نصیب وي. دا ټول به تا ته. لیکن موږ چې خپل خواهشات پر دین رامخته کړل، دین د خواهشاتو مطابق ګرځو، خواهشات د دین مطابق نه ګرځو، نو دا مشکلات به موږ ته راځي. قتلونه به زیاتېږي، غلاوې به کېږي، ظلم به کېږي، بدنیتۍ به وي، حسد به وي، بغض به وي، سلامونه به بند وي، قطع رحمي به وي، روغبړونه به نه وي، د خپل ورور سره به سلام بند وي. دا ټول د خواهشات په وجه باندې. که خواهشات نه نیسي د الله چې څه وایي هغه مطابق موږ شو، والله که یا ورور خوا به دې سي، یا همسایه خوا به دې سي، یا په معاملاتو کې دوکه راسي، یا بل په هغه شی چې الله موږ ته راکوي په هغه باندې قناعت دی. د ډېر خواهش به نه کوو، د شیطان د اتباع او د نفس د خواهشاتو به خلاص. لهذا کامیابي یوازې په دین کې ده، په بل شي کې نشته.